د خوست بازار د 1200 فامیلیو په سیمه کې د لندن په نوم د موټر وینځلو یو عصري مرکز د شاوخوا $100,000 امریکایي پانګونې سره جوړ او فعالیت یې پیل کړ. د دغه مرکز مسؤلین وایي د موټر وینځلو ټول وسایل یې له بهر څخه هیواد ته را انتقال کړي او په عصري ډول د موټرو د وینځلو خدمتونه وړاندې کوي. دوی زیاتوي دغه مرکز په یوه وخت کې د 4 موټرو د وینځلو وړتیا لري او شاوخوا 1200 کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. فلحال اوس خو سرویس دی که نه چې الحمدلله په دې کې اکثره سامان موږ د خارج نه راوړي دي. په دې خاطر چې ما خپله په خارج کې وخت تېر کړی دی نو څه نه څه تجربه مې چې په هغه عمل کې لیدلې ده. ومې غوښتل چې په خیز کې امن دی، خوشحالي د ښه وخت دی که نه نو هغه خوري چې زه په خارج کې کوم هغه وخت چې زه په خارج کې تېروم نو غواړم چې په افغانستان کې وکړم. بلخوا د خوست یو شمېر اوسیدونکي په هیواد کې دننه د سوداګرو له لوري پانګونه مهمه بولي او وایي د خصوصي سکتور پانګونه نه یوازې خلکو ته د خدمتونو د وړاندې کولو لړۍ پراخوي بلکې د کار زمینې هم رامنځته کوي. دلته یو پانګوال چې تقریبا $100,000 په خوښه کې دلته پانګونه کړې ده او هغه خدمات یې راوړي دي چې دا د لندن په سطحه باندې دي، د خارج په سطحه باندې دي. الحمدلله دا د موږ لپاره او د ټول د خوست لپاره یو ډېر د ویاړ ځای دی چې موږ دلته ټول سهولتونه اوس په خپل په خوست کې وینو او هغه پانګوالو ته یا تجارانو ته یا ورونو ته چې دوی غواړي چې په دوی په خارج کې هلته هغه وکړي سرمایه گذاري وکړي او دپاره خاص ډېر غټ پیغام دی د موږ چې تاسو راشئ په خپل وطن کې بلکې بالخصوص په خوست کې او په د وطن په نورو برخو کې په نورو ولایتونو کې باید تاسو پیسې دلته مصرف کړئ، دلته پانګه وکړئ. خدمات چې د هغه د خارج نه انتقال شوي دي او همدا ډول د منطقې ته د ساحې ته زیاته ښکلا ورکړې ده. نو موږ په ټولو تجارانو باندې د خوست د افغانستان په ټولو تجارانو باندې د یو غږ کوو چې مقصد هغه سرمایه چې تاسو په خارج کې پانګونه کوئ هغه راشي په خپل وطن کې په خپل خوست په همدې ځای کې سرمایه گذاري وکړئ تر څو چې خپله سیمه خپله منطقه مو ښایسته شي. په داسې حال کې چې هیواد کې د پانګونې او د کاري فرصتونو رامنځته کولو اړتیا زیاته بلل کیږي، د خوست د لندن موټر وینځلو مرکز مسؤلین وایي هڅه کوي د خصوصي پانګونې له لارې خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې او د کار زمینې برابرې کړي.